داجي بس روژه ده او د اخرنۍ روژې لږې سخت یم شي به دا لږ کار کوو نو بس بیا ځو ښه بیا کار راټولوه کیدای شي سبا له اختر شي نو بیا خو په اختر کې نه کېږي که نه نه داجي یو شنګ پنګ کېده له ختمو مخه ته وارخطا نه کې به دا لږ شل مردار بوټي دي ده وکاږم نو بس انشاءالله فصل به هم ښه شي خو تا خو راباندې چېرته یو افطار پارټي لري د سیند په غاړه ونه کړه چې لږې مزې ترې والو بچې خبرې ډېرې مه کوه افطار پارټي مور او پلار سره مزه کوي په خپل کور کې او داجي دا خبره دې م ټیک وکړه یا الله دا وطن څونه خوږ دی 20 کاله پس د مسافرۍ نه رالم مور سره به میلاوېږم او 20 کاله بعد زړه مې ډېر خوشحاله دی خو خپې مې د خوشحالۍ نه کار نه کوي کور خو زما رانږدې دی خو بیا هم رانه لرې دی قادرخانه څه دې کله راغلی د بار ملک نه قادرخانه ته کله راغلی السلام علیکم ریاض خانه قادرخانه په خیر څنګه چل کله راغلی بس تا دې اوس رالم که نه 20 کاله بعد رالې څوک د پسې ایرپورټ ته نه و درغلي نه ما خو څوک خبر کړي نه دي ما ویل چې د ایرپورټ نه یوازې لاړ شم چې لومبې دیدن د خپلې مور وکړم او بالکل تا ته خو مور ګرانه ده خو ته م ورته ګران یې 20 کاله یې تا نه بغیر تېر کړل او تا ته یې تورې سړې سپینې کړلې ریاض خانه دغه ستا زوی نه دی ولې نه ستا زوی له خو ما بیټري راوړې ده ښه بیټري دې ولې راوړې ده ښه وګوره ډېره مزېداره ده د اختر میاشت په نظر راله سهار نه د وړوکي اختر ورځ ده کاکا والله تا مې پلار سره ګپ لګولو السلام علیکم موږ نه هغه سلام امیر شو زه ورکوټ یم چې ته تللی وې عجیبه خلک دی حکومت هم ورته وایي ډزې مه کوئ مولیان هم ورته وایي ډزې مه کوئ دا وایي ډزې میاشت لا لیدلی شوې نه چې دوی په ډزو ورغلي دي او که نه دا خلک هم وایي غریبي ده او دا دې وګورې تمنچې د دارې کلټوس او ګولۍ راوړي شي یاره داجي اتا ته یاد شي هغه د بل اختر په شپه چې همدغه پټي کې کار کو او هغه غوا ولګېده په هوایي ګولۍ مو تا ته خدای لږ بچ کړو خو هغه هم بې زبانه شی دی دا خلک چې دا ډزې کوي دا سوچ نه کوي چې دا ګولۍ بره لاړه شي نو دا به لاندې راځي نه لاندې خو هر قسم مخلوق دی د الله انسانان دي ځناور دي هر څه موجود دي که نه او ګولۍ ښه په مزه لاړه شي او دا غاړه ښه سپیډ کې راځي نو که څوک پرې په سر ولګېدل په هغه ټک په مړي قدرخان ماما تاسو دلته ولاړه مور دې په هوایي ګولۍ لګېدلې مړه راشه هلې یا الله ما خو دا مور دې ته نه مېله کړې او بیا مړه شوه دا خو 20 کاله په مسافرۍ کې تېر کړل او چې د کور په درشل مې خپه کېښوده نو مور مې مړه شوه زویه راپاڅه و چې کور ته یې بوځو داجي څوک راپاسې خو مړ دی خټ اټیک وتو شو بچې د انسان نار څخه دي هغه د دنیا نه لاړو او هغه د لاس نه حیراته دا بیټري راته پاتې شوه او داجي دنیا ډېره ارماني ده خو ملګري تا ته هم دا وایم چې په چا باندې د غم اواز داسې ډارک مه کوه او ای خلکو تاسو ته هم وایم چې دا تاسو کوم هوایي ډزې کوئ کم ډز چې تاسو وکړئ او بره لاړ شي دا مردکي او تاسو دا سوچ نه کوئ چې دا به لاندې راځي په دې باندې به انسان مړ شي ځناور به پرې مړ شي او دا ښه مزه به وکړي چې په ورځ د قیامت قاتلینو کې ولاړ او تاسو ته پته هم چې دا قتل ما کم ټیم کې کړی او چې اواز درته وشي چې په پلانکي ځای کې تا ډز کړی و په پلانکي کلي کې پرې د پلانکي زوی لګېدلی او مړ و پرې په ډزو باندې څه کوې هینه څه جوړېږي دا کومه خوشحالي ده تا په کم کتاب کې راغلی چې ډز کول دا خوشحالي ده او تاسو خوشحالي مناوئ تا غریب د مسافرۍ نه 20 کاله بعد راغی وایي چې د مور دیدن بیا وکړمه د مور دیدن یې نصیب نه شو په خپل هم د دنیا نه لاړو او مور یې د دنیا نه لاړه او چې په کومو پیسو باندې تاسو کالټوس او مردکي راوړی هغه پیسې راوالې مور لی ورکې
پلار لی ورکې چېرته یتیم ماشوم وګورئ او د اختر پیسې یې وګڼئ هغه لی ورکې خپلو خپلوانو لی ورکې هغوی به هم خوشحاله شي او تاسو به هم خوشحاله شي او خدای ته وګورئ دا وایي ډزې مه کوئ دقسې ډېر کورونه به وران کې